د صنعت په برخه کې یو بل نوی او ستر ګام د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې داسې یو نندارتون جوړیږي چې دلته سره زر یا طلا نمایش ته ایښودل کیږي. دغه د هیواد په اقتصادي برخه کې د زرګرانو لپاره، د تجارانو لپاره، د پانګوالو لپاره څومره ګټور تمامېدلی شي؟ ډېر تشکر. مننه. اول خو د امنیتي ځواکونو نه نړۍ مننه کوو، ځکه چې که امنیت نه نو دغسې نندارتونه هېڅکله نه جوړېږي. اوس چې الحمدلله امنیت ده نو په هر بخش کې الحمدلله وده کړی ده. ستونزې او ننګونې د طلا یا سرو زرو د صنعت په برخه کې څه دي؟ چون طلا یک سرمایه ملی کشور است، ما میخواهیم که همین سرمایه ملی خدا در بخش صنعت از طریق از صنعت زرگری حفظ کنیم. امروز با همه گواهی است که الحمدلله معدن‌های ما در حالت استخراج است و ما به خاطر حفظ سرمایه ملی خود از طریق صنعت زرگری خود میتونیم که بسیار زیاد مؤثر واقع شویم. و با این شکل امنیت گرفته نمیتونستن. په افغانستان کې تقریبا 90 سلنه موږ ځان بساینه ته رسیدلی یو د زرګرۍ په بخش کې. در حدود 1000 کارخانه ما در سطح افغانستان داریم که به هر کارخانه ما اگر کم ارقامش بگیریم در حدود 10 نفر کار کنه 10,000 نفر میشه و با 10,000 نفر 10,000 فامیل وابسته است. و تشکری میکنیم از جمهوریت اسلامی که این فرصت دادن برای ما و امنیت برای ما تامین کردن که ما بتوانیم که از تولیدات وطن رونمایی کنیم. ما بسیار خوشحال هستیم از این یک نمایشگاهی که در کابل برای اولین بار برگزار شد، به خاطر چی که تا فعلا صنعتی که داشتیم، ساختی که داشتیم کلا پنهان بود. با این شکل نمایشگاهایی که شوه کلا رونمایی میشه که ما مثلا چی میسازیم، چی کاروبار داریم، چی ساخت و ساز داریم. با اون خاطر بسیار زیاد خوشحال هستیم. ما دستگاهشان از خارج از کشور وارد کشور کرده و همینجا میسازه. مثلا اینمی کاری که ما اینجا اگر تصویر بگیرن این کار $10 $12 ما اجوری از دبی میگیره، ما اینا میسازیم اینجا در $4 و $5. هیواد په تولیداتو باندې افتخار وکړي او له دې څخه استفاده وکړي. د صنعت په برخه کې یو بل نوی او ستر ګام د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې داسې یو نندارتون جوړیږي چې دلته سره زر یا طلا نمایش ته ایښودل کیږي. دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې داسې یو نندارتون جوړیږي. په دې نندارتون کې تاسو ګورئ چې ګڼ شمېر هیوادوال راغلي دي تر څو له داخلي تولیداتو څخه لیدنه وکړي. موږ دلته راغلي یو تر څو له هیوادوالو سره، پانګوالو سره، تجارانو سره خبرې اترې وکړو، له زرګرانو سره. دا چې د صنعت د زرګرۍ د صنعت په برخه کې ستونزې څه دي، ننګونې څه دي، دوی له دولت څخه څومره راضي دي، له امنیت څخه څومره راضي دي، او په وروستیو کې به د زرګرۍ د صنعت د اتحادیې له رئیس سره هم خبرې وکړو. تاسو د ګزارش تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. رښتیا صاحب ستړي مشئ. سلام علیکم. ډېره مننه. سلامت اوسئ. رښتیا صاحب دا چې موږ دغه نمایشګاه ته راغلي یو دلته مو په تاسو سترګې ولګېدې نو خوشحاله سوم په لیدو دی. دغسې نندارتونونه چې په هیواد کې جوړیږي بیا د زرګرۍ په صنعت کې دا لومړی ځل دی چې داسې یو غټ نندارتون دلته جوړ شوی، موږ او تاسو شاهدان یو. دغه د هیواد په اقتصادي برخه کې د زرګرانو لپاره، د تجارانو لپاره، د پانګوالو لپاره څومره ګټور تمامېدلی شي؟ ډېر تشکر. مننه. اول خو د امنیتي ځواکونو نه نړۍ مننه کوو، ځکه چې که امنیت نه نو دغسې نندارتونه هېڅکله نه جوړېږي. اوس چې الحمدلله امنیت ده نو په هر بخش کې الحمدلله وده کړی ده او تاسو ګورئ چې په اولین ځل د افغانستان په تاریخ کې د سرو زرو نندارتون په کابل کې جوړیږي او پخوا موږ ټول سره زر ډیزاینونه او تولید له بهر نه راتله. اوس الحمدلله موږ 1100 فابریکې لرو د ذوب په بخش کې، یعنی په افغانستان کې تقریبا 90 سلنه موږ ځان بساینه ته رسیدلی یو د زرګرۍ په بخش کې او ټول ډیزاینونه چې تاسو ګورئ دننه په افغانستان کې تولیدېږي او شاوخوا 80,000 کسان په دا سکتور کې یعنی خدمت کوي، په کار بوخته. نو دا رقم نندارتونونه چې کله برگزار کیږي نو د
د فابریکې د کارخانې خپل محصولات او تولیدات د ژوندۍ په بڼه خلکو ته خپل محصولات ښکاره کوي او څومره چې خلک روزي د نږدې نه خپل کورنۍ تولیدات ګوري په ژوندۍ بڼه نو هغومره د دوی اعتبار زیاتېږي. کله چې اعتبار زیات شو خلک زی د خپل کورنۍ تولیدات نه ګټه اخلي استفاده کوي. کله چې کورنۍ تولیدات مصرف ډیر شو نو نوې پانګونه کیږي او نوې کارونه ایجاد کیږي. اوس موږ یو تاسو مشکلات همدا د ځوانانو چې ډیر ځوانان بیکاره ده نو که چېرته پانګونه وشي نو خلک د زمینه د کاروبار خامخا برابرېږي. نو دغسې نندارتونونه کولی شي چې هم پانګونه په دې بخش کې نور هم زیات شي او هم خلک خپل کورنۍ تولیدات سره آشنا شي. بیا هم یو خبره کوم که چېرته امنیت نه وای نو دا رقم نندارتونونه هېڅکله نه جوړېدله. بیا هم د خپل کورنۍ د خپل امنیتي ځواکونو نه نړۍ مننه کوو چې په هر بخش کې د تجارانو د پانګوالو د صنعتکارانو امنیت ساتلی ده او دا کار سبب د دې شوی دی چې اوس الحمدلله موږ په افغانستان کې 2000 فابریکې لرو او په دغه 2000 فابریکو کې په 300 توکو کې موږ خودکفا شوي یو او په دغه فابریکو کې شاوخوا 6.5 ځوانان په کار بوخت دي. ډیره مننه. رښتیا صاحب که دا هغه پانګوالو ته پیام مو څه دی چې هغوی په خارج کې سرمایه‌ګذاري کوي اوس دلته امنیت هم خوندي دی. موږ او تاسو شاهدان یو چې په کابل کې داسې د سرو زرو یو نندارتون نمایش ته وړاندې شوی نو هغه خلک چې په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري نه کوي یا اوس هم هغوی په بهر هیوادونو کې سرمایه‌ګذاري کوي هغوی ته مو پیام څه دی؟ خب څومره چې ماته معلومه ده په دغه 15 کالو کې په زرګونه پانګوال د خارج نه دننه هیواد ته راغلی ده او هغه هیوادوال یا هغه پانګوال چې زموږ اوس هم په خارج کې پانګونه لري یا اقتصادي فعالیتونه لري د هغوی نه هم صمیمانه موږ تقاضا کوو چې راد شي دننه په افغانستان کې دوی پانګونه وکړي ځکه چې مسئولیت جانی او مالی نن الحمدلله په افغانستان کې شته امنیت شته او د هر سره مهمه خبره ده چې د افغانستان حکومت د سرمایه‌ګذاري او د تولید نه په جدي ډول حمایت کوي او امنیت الحمدلله دومره ښه ده چې تاسو په بیلګه په توګه ګورئ چې اولین ځل د افغانستان په تاریخ کې چې داسې د سرو زرو نندارتون په افغانستان کې جوړیږي دا بیانګر د ښه امنیت ده. نو د ټول هیوادوالو نه چې په بهر کې سرمایه‌ګذاري لري د هغوی نه خواهش کوو رادې شي لکه موږ غوندې دننه په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي چې هم هیواد آباد شي هم خلک د زمینه د کار مهیا شي او هم په تاریخ کې خپل نوم په سره زر ولیکي. ډېر مننه. نوره ده سلامت سه. ښه قدرمنو لیدونکو تاسو د ښاغلي عبدالنصیر رښتیا خبرې او پیغامونه واورېدل. موږ ورځو دلته له زرګرانو سره پانګوالو سره او هغه څوک چې دلته نمایشګاه ته راغلي دي هیوادوالو سره خبرې کوو دا چې دوی څومره خوښ دي تر څو دغه لومړی نندارتون د سرو زرو چې په کابل کې جوړ شوی دوی ورته څومره خوشبین دي. زموږ سره ملتیا وکړئ د خپرونې تر پایه ورځو له زرګرانو سره د دې ځای له خلکو سره خبرې کړئ. لومړي ځل په افغانستان کې بیا په کابل کې دغسې یو نندارتون جوړېږي چې د سرو زرو په صنعت کې دا لومړی ځل ده چې موږ تاسې د داسې یو نمایشګاه شاهدان یو. ستاسو په کار دا څومره اغېزه کړې ده او ته څومره خوشحاله یې دغسې نمایشګاه وکړه؟ والا ما بسیار خوشحال هستیم از این یک نمایشگاهی که در کابل برای اولین بار برگزار شد به خاطر چی که تا فعلا صنعتی که داشتیم ساختی که داشتیم کلا پنهان بود. به این شکل نمایشگاه هایی که شود کلا رونمایی میشه که ما مثلا چی میسازیم چی کاروبار داریم چی ساخت و ساز داریم. به او خاطر بسیار زیاد خوشحال هستیم و در افغانستان واقعا از وقت بسیار کارخانه ها بود اما به نام عربی و کویتی و همینجا سودا میشه. ما هم پوښتنه اوس کوله کله هم چې موږ خپله سره زرو ته ځو یا زرت یا اخلو که نه هلته به یې چې عربي دی و ایراني دی دا داسې نه دا د افغانستان څومره برخه اوس په افغانستان کې تولیدېږي څومره دلته جوړېږي؟ تقریبا فعلا 80% در خود افغانستان تولید میشه. 20% محدودی است بعضی کسایی که فعلا رفت آمد دبی دارن یا کویت دارن میارن مثل بعض دکان‌های ما هست که از ترکیه ساخت ترکیه بعض ساخت‌ها را میارن اما فعلا 80% کلا در افغانستان تولید میشه
و تولیدای افغانستان واقعا بهترین تولید است. مثل سیت کلان ما است، سیتای ظریف ما است، وزنای بسیار کم است که ساخته میشه. دا راته ووایي چې دغه سره زر چې دلته تولیدېږي دلته جوړېږي د پروسس هر څه هم دلته دي، کارخانې هم دلته دي، دا له بهرنیو سرو زرو سره څومره تفاوت لري؟ دا سره زر کولی شي دغه ځای ځایګاه ونیسي که نه؟ نه، هیچ تفاوتی نداره، هیچ تفاوتی نداره. نه، ما عیاری که میسازیم عیار ما دقیق فیکس است، هیچ تفاوتی نداره. صرف در دیزاین بازم بر هموطنای ما گفته میتونیم هر دیزاینی که وا بخواین ما برشون ساخته میتونیم. داس فضا چې رامنځته شوې چې نن تاسو په لومړي ځل په کابل کې د دې شاهد یاستئ چې د سرو زرو نمایشګاه جوړه شوې ده، دا 3 ورځې مثلا دا به دوام کوي. د دغې ټولو علت یا لامل یې عمده څه شی کېدلی شي؟ د دې تر شا مثلا راز څه دی؟ دغه ولې وخت په نور وختونو کې داسې نمایشګاهګانې نه جوړېدلې او اوس دا توانایي شته چې دغسې نمایشګاهې جوړېږي؟ وقت یگانه گپ سابق که بود اول در امنیت بود که به این شکل امنیت صحیح نداشتن و به این شکل امنیت گرفته نمیتونستن. کم از کم در دکان ما 4-5 کیلو جنس است. به خاطر امنیتش ما دلواز، دروازه نداره، دیوال نداره، کدام چیز دیگه نداره، کلا در روی ویترین چیندگی جنس ما است. صرف به خاطر امنیت خوبی است و یکی شکر 1000 بار به این رئیسی که داریم ما حال راضی هستیم ازش. به می شکل نمایشگاه را که ساختن بسیار خوش هستیم از پیش رئیس که کارخانه دار است و رئیس دکاندار است، کلا رئیس زرگر است دیگه. بسیار زیاد افتخار دارم که یک نمایشگاه به افغانستان برگزار شد. ما بخصوص از ولایت مزار شریف آمدیم، کارخانه زریاب. بسیار خوب است که به تولیدات افغانستان پیشرفت کشور ما. فعلا بسیار نمایشگاه عالی برگزار شد، بسیار مردم از هر ولایت آمدن، زرگرها و غیر چیزا دیدن که در نمایشگاه. دلاره که ما اینجا می‌بینیم این کلش تولید وطن خود ماست یا دیگه جای دیگه که هست شما؟ نه خیلی دیزاینایی که شما ببینید مکمل تولید وطن خود ماست. در افغانستان، در افغانستان ساخته میشه، در مزار شریف. طلای 18 اینا عیار 18 است. شما از مزار شریف اینجا بله. آمدید در نمایشگاه اشتراک؟ بله از مزار شریف. فعلا تقریبا تولید تقریبا در سطح 80% بالاتر تولید در افغانستان میشه. از بیرون هم میگم بخصوص زیادتر تولید اینجا است، کم وارد میشه. جای افتخار است که برای اولین بار در افغانستان بخصوص در کابل چنین نمایشگاهی برگزار شد که مردم افغانستان از تولیدات خود با خبر شد. چون سابق بود همگی به نام کشورهای همسایه ما معرفی میکردن و به فروش میدن. خوشبختانه از وقتی که امارت اسلامی افغانستان آمده و آقای صاحب حاجی بشیر احسان زاده امی استاندارد سازی کردن و تولیدات افغانستان به نمایش کشیدن. الحمدلله فعلا اگر تو بگوییم که 99% تولیدات داخلی افغانستان در خود افغانستان و از خارج به افغانستان واردات نداره. لاکتای ما کلش قیمت‌های خاص خود داره و ما کلش ارزشمند است. فعلا اینی است که تقریبا در حدود 500 گرامیه، دیزاین نو است و این لاکت هم است که در حدود 400 گرم است. این دیزاین‌های نو است که فعلا همینجا به نمایش می‌آید. در قیمت‌هایشان افزایش پیدا کرده یا کاهش پایین آمده یا بالا؟ نرخ خو فعلا جهانی است، مطابق نرخ جهانی است و تاثیرات خود داره. نرخ تا بالا میشه و من تا خوشبختانه از چند ماه پیش که ارزان‌تر شده. بله. پیام به مردمی که در بیرون سرمایه‌گذاری می‌کنه چی است؟ پیام برشانی است که چرا که وطن خود ما خراب است، وطن خود ما به سرمایه‌گذاری نیاز داره. از تجارت خود می‌خواهیم که سرمایه‌گذاری خود در افغانستان کنیم، چرا که وطن خود ما پیشرفت کنه. کشورهای دیگه خوب بیاد پیشرفته شدن. دیگه از تجارت خود خواهشمند هستیم که بیاین در هر صنعتی که است، صنعت زرگری است، هر صنعتی که باشه فرق نمیکنه. من تو تجارت و سرمایه گذاری خود داخل افغانستان کنه، چرا که افغانستان ما رشد کنه. الحمدلله بازم خوب است. در چند سال که است افغانستان لحاظ صنعت و تجارت کم در رتبهش بالا رفته.
ډیره مننه حاجي صاحب چې موږ ته مو وخت راک را به شو په سر کې دا راته ووایي چې دغه د صنعت په برخه کې د زرګرۍ د صنعت په برخه کې چې لومړی نندارتون جوړ شوی د دې موخه څه ده؟ بنام خداوند بخشاینده و مهربان، شما را خوش آمدید میگم به دفتر اتحادیه زرگرای افغانستان. هدف از این نمایشگاه هدف ما هزی بوده که ما بتانیم تولیدات خدا به نمایش بگذاریم. الحمدلله جا داره که ما تشکری کنیم از امارت اسلامی افغانستان بعد از فتح پیروزی که الحمدلله همیت که نصیب ما شد، ما هزینمی زمینه اهمیت بود که برای طبقه تجار و صنعتکار معیار شد که امروز دانستیم ما در هر بخش به جهان نشان بدیم که ما میتونیم خدا خودکفا بسازیم. یگانه دلیل از این اهمیت بود. الحمدلله فعلا اهمیت از تجارای ما آمد سرمایه گذاری کرد به خاطر آرام و صنعتکارای ما کوشش کردن امروز در طول از 5 سال دانستن خدا به حالت خودکفایی برسانند و ما بر جهان نشان دادیم که ما بدون کمک خارجی هم میتونیم که وطن خدا بسازیم، چون همه قدر استعداد هست در اینجا در هر بخش، چی در بخش صنعت باشد، چی در بخش تجارت باشد، چی در بخش ادارات باشد که الحمدلله امروز یک پای دیگه همگیش رونمایی شده میره و به مردم نشان داده میشه که ما میتونیم که افغانان خودکفا باشد و هدف نمایشگاه صنعت زرگری برای اولین بار در تاریخ زرگری افغانستان بوده که چون ما امروز 90% در حالت خودکفایی هستیم. یوازینی لامل د دې څه و چې په تېرو وختونو کې داسې یو نندارتون نه جوړېده؟ خب الحمدلله گفتم بر شما که یگانه زمینه از این نندارتون که جور شد برای ما یه نمایشگاه اهمیت بهتر بود که امروز میتونم مردم به خاطر آرام از ولایت‌های خود با فکر جمع بیاین دیگه سرمایه خدا به نمایش بگذارم. دغه نندارتون کې تقریبا له څومره ولایتونو څخه خلک راغلي او په ټول افغانستان کې څومره کارخونه د تولید د سرو زرو لري؟ الحمدلله امروز در نمایشگاهی که در ولایت کابل دار شده که ما از 3 ولایت کارخانه دارای ما آمده که اشتراک کرد که چون دفعه اول بود ما در این کار تجربه نداشتیم در طول تاریخ زرگری. انشالله برای برنامه بعدی ما در 30 و چند ولایت کارخانه داریم، اینا رو دعوت میکنیم، هزی که به جای فراختر میگیریم و کوشش ما وی است که بر بار بعدی اگر ما نمایشگاه رو دایر کنیم میخواهیم که یک نمایشگاه بین المللی دایر کنیم. در حدود 1000 کارخانه ما در سطح افغانستان داریم که به هر کارخانه ما اگر کم ارقامش بگیریم در حدود 10 نفر کار کنه 10,000 نفر میشه و با 10,000 نفر 10,000 فامیل وابسته است که الحمدلله امروز از طریق صنعت زرگری میتونن خدای شاه عبادت کنن. دیگه این برای ما بسیار زیاد یک نقطه مهم بود که ما تانستیم که این نمایشگاه رو دایر کردیم و به مردم خود انگیزه بدیم که الحمدلله در بخش صنعت زرگری امروز چی از نگاه پروسس باشه، چی از نگاه ساخت ساز باشه، صنعت زرگری در حالت خودکفایی است. نن چې موږ راغلي یو نن دویمه ورځ ده. دغه نندارتون به څو ورځې وي او د خلکو ګډون د چې هغوی راځي له دې نندارتون نه لیدنه کوي که نه؟ از تاریخ 3 سنبله که دین روز بود افتتاحش بود تا تاریخ 5 سنبله این نمایشگاه ما ادامه داره که الحمدلله این بر مردم بسیار یک انگیزه خوب داد، مردم بسیار زیاد استقبال کرد و اینمی استقبال و از اراکین دولتی که دین روز وزیر صاحب تجارت و بعض من صاحبا اشتراک کرده بود که اونا دیدن برز اونا هم بسیار زیاد یک انگیزه داد که آیا در صنعت زرگری ما به این حالت خودکفایی، چون هم قدر وقتی که بود برز اونا معلومات یا تو دقیق رای نشده بود، اما دین روز عملا دیدن که کلگی هزینه نمایشگاه استقبال کرد. کله هم چې مثلا خبر د طلا د سرو زرو راځي نو یا موږ خپله چې خرید ته ځو هلته موږ ته وایي چې دا د ایران، دا د عربستان، دا د قطر ده، نو له نورو هیوادونو څخه په اوس وخت کې له نورو هیوادونو څخه څومره دلته واردېږي او زموږ خپله طلا د هیواد څومره سلنه کولی شي چې د خپل هغه مصارف چې دي هغه پوره کړي؟ یگانه هدف نمایشگاه می بوده که ما میخواستیم که از طریق میدیا و از طریق زمین
نمایشگاه بر مردم رونمایی کنیم و انگیزه بدیم که الحمدلله امروز طلای ما استاندارد است به تمام کشور ما و تولیدات هم تولید خود ماست. ما میخواهیم که دیگه از این به بعد همین تولیدات چون افغانای ما افتخار کسب کردن که تولیدات دارن، ما دیگه اینمی تولیدات خود به نام افغانستان سودا کنیم. دیگه ما از بحرینی قطری چون تولید از افغان بود نام از عرب بود. ما میخواهیم که دیگه اینمی افتخار به خود افغان داده شود و هموطنان ما باید است که ما همکاری داشته باشند چون در طلا استاندارد بودنش مهم است. زمانی که طلا استاندارد بود امروز افغان‌ها توانایی ازیر داره که از عرب کده، از پاکستان کده، از ایران کده، از ترکیه کده هم دیزاین خوبش کار کنه، هم رنگ بسیار با کوالیتی بالا و وزن بسیار زیاد است. چون طلا که فلزات گرانبها است، این هر چقدر که وزنش کم باشه، حجمش زیاد باشه و در بازار بسیار زیاد چی داره که رول مهم داره که الحمدلله امروز افغان‌ها اینمی توانایی را پیدا کردن که اینمی مالا به اینمی کوالیتی بسیار زیاد بلند عرضه کنن. دغه نندارتون هدف یا داسې یو پلان تاسو لرئ چې بهر ته مثلا خپل طلا په بهر کې ورته بازارونه پیدا کړئ او زموږ تجاران وکولی شي چې افغاني طلا په نورو بازارونو کې په نورو هیوادونو کې هغوی زموږ طلا خوښه کړي وواخلي. داسې یو د بازار موندنې په برخه کې مو ورته کوم پلان شته که نه؟ 100% ما میخواهیم که از طریق این نمایشگاه صنعت خود به نمایش بگذاریم که دین رو سفید صاحبای بعض از مملکت ها آمده بودن که اونام بسیار مورد استقبال قرار گرفت چون در همقدر وقتی که ما بدیم در هر عرصه یک مملکت وارداتی بدیم. حال ما دیگه کوشش میکنیم که سر صادرات خود فکر کنیم که ما بتانیم به نمایشگاه بین المللی اشتراک کنیم و همه صادرات خود به سطح منطقه به نمایش بگذاریم که دیگه ما بتانیم که یک کشور صادراتی باشیم. ان شاء الله. ستونزې او ننګونې د طلا یا سرو زرو د صنعت په برخه کې څه دي؟ چون طلا یک سرمایه ملی یک کشور است، ما میخواهیم که همین سرمایه ملی خود در بخش صنعت از طریق از صنعت زرگری حفظ کنیم. امروز با همگی باید است که الحمدلله معدن‌های ما در حالت استخراج است و ما به خاطر حفظ سرمایه ملی خود از طریق صنعت زرگری خود میتونیم که بسیار زیاد مؤثر واقع شیم چون هم ضرورت مردم در اینجا رفع میشه و هم سرمایه ملی ما حفظ میشه. هغه د اشخاص یا تجاران چې په بهر کې میشت دي یا دلته دي په بهر کې سرمایه گذاري کوي که هغه په هره برخه کې وي، صنعتي برخه کې وي، نورو برخه کې وي، هغه خلکو ته مو پیام څه دی چې په خپل هیواد افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي او که الله هم همداسې نورو هیوادونو ته کار وکړي؟ پیام ما برای برادرای ما هی است که الحمدلله امروز در کشور ما امنیت است و همین زمینه فراهم شده که ما بتانیم که همین سرمایه گذاری خود به داخل مملکت خود کنیم چون در بخش صنعت زرگری که ما 90% سخن میزنیم 10% دیگه هم که فعلا واردات است، امی هم در بیرون از مملکت که هست که امی هم افغان است و ما از اونها تقاضای ما به است که همین 10% هم بیان به داخل وطن خود تولیدات داشته باشیم چون هزار نگاه منافع ازی به دولت ما به مردم ما میرسه. ما اگر به کدام جای دیگه سرمایه گذاری کنیم یک کارخانه تقریبا در روز 30 یا 40 یا 50 نفر کارگر می داشته باشه، در اونجا اینمی افغان از این چی نمیشه مستفید چون کارگرای خارجی می باشه. ما از تمام برادرای خود دعوت میکنیم که الحمدلله امروز همیت است، نظام است، سهولت است، تشویق است، بیان به داخل وطن خود ما سرمایه گذاری کنیم که ما دیگه ضرورت به این نداشته باشیم که ما بگیم یک کشور وارداتی هستیم و از دولت هم تقاضای ما هی است که حالا فعلا هم بسیار زیاد تشویق است و همراهشان همکاری است و همین 10% دیگه هم که مانده اگر یک زمینه مکان یا جای یا برق 24 ساعته که در بخش کارخانه های ماسکی بسیار زیاد ضرورت اولیه ماست، اگر همراه ما همکاری کنن الحمدلله به زودترین فرصت ما در حالت 100% خودکفا میشیم و تبدیل به کشور وارداتی میشیم. ډیره مننه حاجي صاحب. قدرمن لیدونکو، نن د صنعت د زرګرۍ د نندارتون دویمه ورځ ده. تاسو په تصویر کې ولیدل چې موږ راغلي وو نندارتون ته، هلته مو ګډون وکړ له هیوادوالو سره، پانګوالو سره او هغه څوک چې له نورو ولایتونو راغلي وو دلته یې غرفې نیولې وې، له هغوی سره مو هم خبرې اترې درلودلې. له تاسو هیوادوالو هم هر هغه څوک چې زموږ خپرونه ګوري هیله مو ده راشئ خپل
نندارتون کې ګډون وکړئ، اشتراک وکړئ، د خپل هیواد د سرو زرو زرګران چې دي البته له هر نوع څخه ځان باخبره کړئ، همداسې د هیواد په تولیداتو باندې افتخار وکړئ او له دې څخه استفاده وکړئ. تر بلې خپرونې چې زه شمس ملکزی ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لویه بخښونکي څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.